السلام علیکم ګرانو دوستانو. مجيب رحمان او رحمان الله ګربز د پاکستان سوپر لیګ ته نوم لیکنه کړې ده. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې تکړه لوبغاړو مجيب رحمان او رحمان الله ګربز د پاکستان سوپر لیګ یا پی اس ال لپاره نوم لیکنه کړې ده او راشد خان له وړاندې د لاهور قلندرز لوبډلې ساتلې دي. د معلوماتو له مخې د پاکستان سوپر لیګ اتم پړاو لپاره د بهرنیو لوبغاړو نوم لیکنه یوه اونۍ وړاندې پیل شوې ده چې تر دا مهاله ورته د افغان لوبډلې دوو تکړه لوبغاړو رحمان الله ګربز او مجيب رحمان نوم لیکنه کړې ده او د نور لوبغاړو په اړه تر دې دمه معلومات نشته. په دې لوبغاړو چې پی اس ال ته نوم لیکنه کړې ده مجيب رحمان او رحمان الله ګربز شامل دي. د دغه لیګ تیر پړاو کې رحمان الله ګربز د اسلام آباد یونایټډ لوبډلې سره لوبېدلی و خو مجيب بیا ورته نوم لیکنه نه وه کړې او د بنګلادیش لیګ کې لوبېدلی و. بلخوا راشد خان چې څه موده وړاندې د ټویټر له بایو څخه د لاهور قلندرز لوبډلې نوم لرې کړی و د همدې لوبډلې له لوري د ځان سره ساتل شوی دی. د همدې لوبډلې سره به ولوبېږي. د یادولو وړ ده چې د پاکستان سوپر لیګ اتم پړاو به د فروری په 15مه نیټه پیل سي او د لوبغاړو اخیستو یا ډرا پړاو به د نومبر له 18مې نیټې څخه تر 22مې نیټې پورې ترسره سي. ټاکل شوې ده چې د لوبغاړو د ډرا په برخه کې به د لوبغاړو لومړی انتخاب لاهور قلندرز لوبډله کوي، دویم انتخاب به کویټا ګلیډیټرز لوبډله کوي او دریم انتخاب به ملتان سلطان کوي. په څلورم مقام کې کراچي کینګز او په 5م نمبر ملتان سلطانزي لوبغاړي انتخابوي او په 6م مقام کې به د پېښور زلمي وار وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې در سره لایک کړئ، که په دې چینل کې نوی د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ، په فیسبوک کې پوپل نیوز در سره فالو کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله پامان.